درنو لیدونکو، نن درته د ښځې او خاوند په اړه جالب معلومات لرم. تمه ده ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. وایي چې ځینې خبرې ښې وي د انسان خپل ځان سره پاتې شي، ځکه کیدی شي د ښه یا بد نیت څخه یې حتی نږدې کسان تر داسې خلکو ورسوي چې بیا انسان ته پکې زیان پېښ شي. اول، د خپل معاش په هکله دقیق خپل میرمنې او یا بل هر چاته مه وایي، بس همدومره خبره کوئ چې ښه ده ګزاره مو پرې کیږي. دوهم، د خپل لوی زوح په هکله هم خبره مه ښکاره کوئ. کیدی شي په یو شي ستاسې زړه ډیر تړلی وي، دا په خپل کور کې حتی د خپل میرمنې په وړاندې هم مه وایي. کیدی شي هغوی یې داسې ځای ووایي چې داسې خلک یې واوري کومو چې باید نه وای اورېدلی. د دې ترڅنګ هسې مو هم ورباندې میرمن خفه کیږي او کوم څه یې په وس کې نشته، نو ښه ده چې هیڅ ورته ونه وایي. دریم، خپله ټوله مینه مو میرمنې ته په یو وخت مه ښکاره کوئ، ځکه که نن مو ورته خپله ټوله مینه ښکاره کړه، سبا که تر دې کمه وه نو فکر به کوي چې ستاسې زړه ورڅخه تور شوی دی. او څلورمه، دا خبره تل په یاد ساتئ، د خپل میرمنې په وړاندې د داسې یو شي صفت مه کوئ چې په هغه کې نه وي. کیدی شي په ښکاره څه ونه وایي، خو په زړه کې 100 فکرونه کوي او 100 ځله خفه کیږي.